کې یو یهودی اوس خو نسته. فرض مثال که په افغانستان کې یو یهودی ده، افغانیت هم مني، بیرغ هم مني، اساسي قانون هم مني، نظام هم مني، جمهوریت هم مني، دا په یو چاودنه کې وژل کېږي، دته ته څه شی وایې؟ دا ووژل شو. ولې شهید نه ورته وایې؟ نو خو مسلمان نه ده، د مسلمان په فلسفه کې د شهید نه اسیب صاحب د تا معیار افغانیت درې رنګه بیرغ د اسلام دی نه دی ویلي. نو موږ خو مسلمانان یو، ولې موږ دا ټول افغانان درته هندوان ښکارو؟ نه تا معیار افغانیت بیرغ جمهوریت ښودلی، اسلام دی نه ده ښودلی، اسلام دی نه ده ښودلی. که د اسلام ښودلی وای بیا ما دا سوال نه درنه کوه. اوس ګورئ ولې هغه ته شهید دا خو دا درې واړه معیاره د تا مني، ولې؟ خو د خبره ځای ته خلاص ګوره، ته زما لایف ته راځې، زه تا ته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دلیل یې دا ده چې زه تا پیژنم، په پښتو ژبې خبرې کې، زما افغان یې، مسلمان یې، ضرورت نشته چې زه تا ته وایم چې مسلمان یې چې زه درته سلام واچوم. نن ما ته د ارګوبنګ په نوم باندې زمونږ او ستاسو یو افغان سنګ ته نن له هندوستان نه ما ته میسیجونه کړي په دغه موبایل کې، زه به تا ته ولیږم چې ما ته ویلي جنرال صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، الله دې عزتمن لره، الله دې عزتمن لره. او ما تا ته دوا لیږلې ورسه هغه دکان نه د رمسال کې څنګ کې دکان ده، د رمسال ته چې لاړې لمبارې راکړه هغه نه به ته دوا واخلې. ما ته هندوم سلام اچوي، زه یې ورته اچوم. نه ته خو حق نه لرې. خو که د شهادت معیار افغانیت اجازه کړه غیر مسلمان باندې سلام اچي، دا چا ویل چې ما ته اسلام اجازه نه ده راکړې؟ داسې کار وکړه چې یو حقاني صاحب د شب مدرسې نه ودرېږه، لږ صبر وکړه. چا ویلې چې ما ته اسلام اجازه نه ده راکړې چې زه په چا سلام اچوم؟ دې درته وایم. ته څنګه ته ما ته حواله راکړه؟ حواله در کومه کنه چې په اسلام مسلمان په مسلمان باندې د سلام کول اجازه لري، په کافر باندې په یو غیر مسلمان باندې د سلام کول اجازه نه لري. ورسه په دې اړه باندې لږ معلومات وکړه. مننه، خیر سي بیخي صحیح. دا شیخ خدای چې شپږ زره کسان راځي نور سبب بیا په دې دا به ټول دا دلته علما ناست دي، دلته شيوخ ناست دي. زه من حیث مسلمان اول د سلام په معنا باندې ته باید ځان پوه کړې چې دا سلام چې السلام علیکم څه معنا ورحمت الله وبرکاته، بالکل معنا یو که کنه څه معنا لري؟ سلامتیا دی وي په تا باندې، رحمت دی الله تعالی دی وي په تا باندې. صحیح شو؟ رحمت دی الله او برکات دی وي. ګوره دا ځکه وایم رحمت سلام ته زه اچوم، سلامتیا دی وي په تا باندې، برکات دی وي په تا باندې. دا رحمت او برکات چې زه وایم دا مې هدف اسلام ده چې ته د الله تعالی په اسلام په دین ته مشرفه کړي. خیر په ډیرو شیونو باندې خبره ځواک صاحب، تا ماته د شهید معیار افغانیت اساسي قانون او جمهوریت ښودلی، ما زما د شهید معیار څه ده هغه صرف اسلامیت ده، صرف اسلامیت. که یو څوک د سوریه په خاوره کې د اعلی کلمت الله په خاطر باندې شهید کیږي زه هغه ته شهید وایم. که یو څوک په امریکا کې د اعلی کلمت الله دپاره شهید کیږي هغه ته زه شهید وایم. که یو څوک په روسیې کې د الله د دین د لوړوالي په خاطر شهید کیږي زه هغه ته شهید وایم. ما ته وطن، بیرغ، جمهوریت دا معیار د شهادت نه ده. پاتې سوله ودرېږه. پاتې سوله د پروني سوال دی او د ننني سوال دی چې پرونی کس شهید و که حقانی صاحب. دلته د شهادت معیار زه ټاکم، علما یې ټاکي، دارالفتاء یې ټاکي. ما ته چې زما مفتی، زما عالم، زما مفسر، زما شیخ الحدیث د شهید معیار وټاکه زه هغه ته شهید وایم.
ما ته به د شهید معیار ګوره ما ته به د شهید معیار ځواک نه ټاکي ځکه ځواک یو سیکولر ده یو نېشنلیست ده فاطمیون شهید دی او که نه نه ما څه درته ویلی ځواک یو سیکولر ده دی به ما ته د شهادت معیار نه ټاکي ما ته به د دیني عالم مفسر شیخ الحدیث دارالفتاء به دا حق تا ته چا درکړی سته د شهید معیار وټاکه نه خو زه غواړم په دې مورد باندې پوه سم که نه د پوښتنه دې مورد دې زه پوه کوم زه دې پوه کوم د شهید معیار به دارالفتاء مفتی شیخ الحدیث عالم د دین دا به ټاکي دا د ځواک او د مبین کار نه ده زه پرونی انتحاري ته مردار حقاني ته شهید وایم او د پرون ځکه معیار ورته علماو ټاکلی د دې نه مخکې د جمهوریت په وخت کې هغه چا چې په ځان پورې بم تړلی هغه ته شهید وایم هغه څوک چې د امریکانو ګلټیرو هغه ته مردار وایم ځکه معیار مونږ ټاکو بالکل ډېره ښکلې خبره دی وکړه یعنې تا د کرزي د خبرې دا خبره چې کرزي کړې وه عبدالله کړې وه زاخیلوال کړې ده چې دا کوم ټویټونه پړې ټویټر باندې کړي چې دا د حقاني ته د شهید ټکی کارولی یعنې دغو 14 کاله یا 20 کاله په دغه جمهوریت کې چې دوی دندې کولې همدغه ولسمشر کرزی او نور درته ښیم یعنې دا ټول د امریکا ټټوان و که دغه کرزی او 2 ورونه ووژل سو دا هم ټټوان ول سبحان الله دې کې شک ده ډېر ښه زه غواړم چې دغسې که ته طالب یې دغسې نر غوندې وغږېږه دغسې د دریځ 8000 کسان دې ته وایي خبره دې وکړه کرزی غني عبدالله دا طالب دا د امریکانو مزدوران ول دا دریځ او د نورو دریځ تاسو وګورئ چې 20 کاله د افغانستان بچیان پر دې طالبان ووژل او نن د همدغو قاتلانو ته دوی د شهید ټکی کاروي خپل ورونه یې لا ودرېږه ننم که د غني واکمني وای نه عبدالله نه کرزي نه احمد نه محمود د جمهوریت یو هم ولاکه ورته شهید ویلی وای یو مونږ د ملا عمر فاتحه اخیستله په کابل کې مو د شهید منصور صاحب فاتحه اخیستله په کابل کې نه په یو لرې پراته سیمه کې د فاتحې خلک په زندان کې او په د اخري نه هغه کې 15,000 لیست کې راووتل همدغه کرزي عبدالله دوی بندیان کړي زه ځکه در سره نور بحث پې نه لرم ځکه چې د کرزي دغه موضوع ته ډېره واضحه کړله او زما همدغسې نر او داسې بدماش دښمن خوښېږي چې وچ په خپل دریځ ولاړي اوله ورځ دې ځان ته پر حقه ویل نن یې وایي خو دا منافقان دا دلالان دا سیاسي دلالان باید دا ولس وپېژني نن زه دلته د یو طالب سره بحث کې ناست یم ځواک صاحب ما په هغه وخت کې ځکه د ما مشران داسې دلالي نه ده کړې چې لکه عبدالله د امریکا طیارې مو په سر ګرځېدلې په والله که په خپل کور کې اوسېدلی سوم ما د جمهوریت په وخت کې د ما خبره دا خلک اوري ما د لوګر په مرکز کې په $1,80,000 خپل کور د دې په خاطر خرڅه کړی چې نور مې تمه ختلې وه په 2010 کال کې ما ویلې چې زه په دې کور کې ژوند نشم کولی ولې چې حتما به زه بې عزته کېږم په ما به چاپه راځي زه به وژل کېږم ما خپل کور خرڅ کړی اوس هم چې زه په هغه لار تېرېږم زه خپل کور ته نسم کتلی ځکه هغه د ما د پلار کور د ما ګټه نه وه پلار مې راته جوړ کړی ما خرڅ که نو زه تسلیم سوی نه ما ته دا راز محمد شیرزاد دا شاهد ده چې ما ته $1,000,000 امرالله صالح افر کړی او د میاشتې $20,000 تنخواه چې راسه مال زه ضمیر نه خرڅوم زه ایمان نه خرڅوم زه نه یم راغلی زه اوس هم همدغه وایم زه د امارت په ټولو مشکلاتو باندې سترګې نسم پټولی او په کامیابیو هم سترګې نسم پټولی دا کوم حالت چې اوس روان ده دا ځورونکی ده دا دردونکی ده اوس دغه د کرزي مورد چې ما یو وزیر د کابینې په وزارت کې په شهادت رسیږي دلته غږ نه لرم زما غږ نشته ملګرو زما غږ شته زه د غږ نه لرم ځواک صاحب یوه دقیقه زه د ملګرو ته یم چې ما غږ لري او که نه ښه ته ودرېږه ما ته د غږ نشته ځواک صاحب اوس صحیح شو
زه به ووځم که بېرته راجګول یاده کنې زه د ځواک غږ نه لرم. خیر تاسو کوشئ بېرته راسئ. صحیح ده. ځواک صاحب د ما ګوشي وصل سوی وه غږ صحیح و خو ما ته نه راته ګوشي ته ته دا اوس ځوان عکس چې تا وښود تا یې دا شهید ده کوم معیار د شهادت ده؟ د پر قرآن باندې قسم اخیستی وه د خپل د وطن ساتنه کوله د افغانستان د ناموسونو ساتنه کوله د چا پر مقابل کې د هغه یرغلګرې ډلې په مقابل کې چې ساتنه او روزنه په پنجاب کې کېدله د په ټوپک چې څوک هم وژل سوی ده دا وروره غازي و چې نن بیرته نن د ما په منځ کې نشته د دې ولس په منځ کې نشته دا شهید ده. نو دا د شهادت معیار دی ونه ویلې درته مې مخکې ډېر ساده پرې وغږېدله د دې خوا د ناموس ساتنه یې کول او د سرحدات جګړه کول د خپل لپاره کې ګوره یرغلګر تاسو چې شته وایي ځواک صاحب یرغلګر تاسو چې شته وایي یرغلګر زه هغه چاته وایم چې د افغانستان د خلکو دښمني د افغانستان د جغرافیې دښمني د افغانستان د خلکو دښمني د افغانستان د ارزښتونو دښمني دې ته زه یرغلګر هغه ته یرغلګر وایي. اوس دلته د ما او د تا تعریف د یرغلګر نه جدا ده. زه یرغلګر هغه چاته وایم چې زما په خاوره برید کوي له توپ ټانک تیارې سره راځي له امریکا نه له 20,000 کیلومتره نه زما په هیواد برید کوي او دلته یو ګوډاګی حکومت برسر اقتدار راوړي. د افغانستان د ناموس خبره ته کوي د کوم ناموس دفاع یې کړې او له چا نه یې کړې ده؟ ځواک صاحب ځان نه پوی کوي او که ځان دې په کوچې اسانې چاپ کې وهلی بیخي ښه پوه یم. په 2008 کال کې د تا رئیس جمهور د امریکانو د ټانک نه نسو مخکې کېدلی ولې؟ اوس خو هم د حقاني صاحب په جنازې کې ټول د امریکا ټانګونه وروره تاسو ته یو چې کمدار ګوره کنه یو د ماشومانو خبر مه کوه د ماشومانو خبر مه کوه په هغه امریکایي ټانک کې افغان ناسته دا اوس د امریکانو ټانګونه دي په دې کې افغان ناسته او په کې امریکایي ناستو خو اوس له دغه ټانک نه هر افغان کولی شي چې مخکې شي. ودرېږه لږ صبر وکړه د امریکا پیسې دي د امریکا په پیسو باندې تاسو لږ صبر وکړه دې موضوعګانو ته راځو زه ستا جواب وایم زه ځواک صاحب ګوره چالاکي به نه کوې ما سره به لغمان چل نه کوې زه لوګری یم ما ښار خوړلی ده زه په کابل کې غټ سوی یم ما له انسانانو سره ژوند کړی ده پوه شولې زه ستا د معیار جواب در کوم بیا ته ما ته ووایه زه به د هغه جواب در کم د افغانستان د ناموس دفاع که دغه ځوان کړی وي دا تا یې چې عکس وښوده ولې کرزي چغې ولې د شپې چاپې بندې کوي ولې کرزي چغې ولې امریکانو ته د افغانانو په کورونو مه ورځئ ولې کرزي چغې وهلې چې په هلمند او په هغه کې ودونه مه بمباروئ زه د کرزي د خبرو او د هغه یو دقیقه صبر وکړه یو دقیقه د تا ولسمشرو د اساسي قانون د مطابق رایه ګټلې ده راغلی په هر کې ناست ده تا ورته ولسمشر ویلي دي چې کرزي سره کښېنه کرزی ته د ورځګان یو ځوان راځي ویډیوګان یې ستا زه به یې درکړم دغسې ګریوانو ته شکوي وایي کرزی صاحب زما د ناموس مازغې د ما په انګړ کې وشیندل که تا سره نه وي چې زه یې در وښیم دغه د روزګاني ناموس که نه دغه د ملي ودرېږه که نه ما ته دا معیار ته د زه جواب ورکوم ځواک صاحب بیا ته ووایه زه د معیار ته په منځ کې درته اضافه کړم مه اضافه کوه چالاکي به نه کوې نه کومه چالاکي به نه کوې اوس غوږ ونیسه که ته نه مې دې کړي ځواک صاحب زه خپل ځوان ته نه چې د شاه شهید افغاني خویندو زما مور افغانه ده که نه ودرېږه لږ صبر وکړه چالاکي مه کوه ځواک صاحب خبرې درته کوم ته د خپلواکۍ خبره کوې چې دا ځوان شهید ده د افغانستان له سرحداتو نه دفاع کړې دا دومره امریکایي ټانګونه له کوم جینه راغله چې له سرحداتو نه دفاع کړې ده
چا راوستل دغه امریکا چا راوستل په دې لږ وغږېږه هو که نه خو دغه وایم چې جمهوریت چا راوسته غني و کرزی چا راوسته زه خو چغې وهم چې هغه په بي 52 کې راغلل زه تاسو نه ډېره ساده پوښتنه کوم چې موږ کله یو دوه درې وایو ته زما د پوښتنې جواب راکړه زما مور افغانه ده که نه ده زما مور بالکل زما مور افغانه ده که نه ده هغه هم یو افغانه مور وه او که نه چې په چارۍ زنبق کې نیمه تنه نه وه هلته پرته وه چارۍ زنبق د تا سر وخوري د ما مور افغانه ده که نه ستا مورجانه له شک پرته یو افغانه ده د چارۍ زنبق زه درته خپله خبره هغه خویندې چې هلته لوسې پرتې خپله خبره درته کوم چارۍ زنبق ته راځم خپله خبره درته کوم زما مور چې افغانه ده په 2001 کال کې د شپې په 3 بجو باندې ما په کابل کې دکان درلوده په سرای زرداد کې دا د ما خبرې ټول خلک اوري مستند ده زه دروغ نه وایم دا ټوله دنیا ریکارډ کوي زما په کور باندې د شپې 3 بجې امریکانو چاپه وهلې خو طالب د ما د کلانه 2 جربه اخواته هلیکاپټرې کېنولې ودرېږه غلام درته په غاړې در اچولې وه ملا صاحب محمد عمر ته یې ویلې چې واوره ته خو د ما خبره واوره که نه ته وایې اردو د افغان له ناموس نه دفاع کړې ده زما دکان په سرای زرداد کې خبره مې واوره سیم ځواکه چالاکي مه کوه دا خبرې د ریکارډ کېږي چالاکي مه کوه ما ته وخت راکړه ما ته وخت راکړه که وخت نه راکړې بیا زه کته کېږم بیا ته ما ته وخت راکړه زه دکاندار وم په سرای زرداد کې مې دکان درلوده عمده فروشي مې درلودله د شپې 3 بجې زما په کور چاپه راغلی د یوازې زه وم میرمن مې وه خورکۍ مې وه مور مې وه کور مې له زنانهو نه ډک و زما لور شدیدترین اسهالو د 6 میاشتو د مرګ او د ژوند په خط کې و چې تیارې کېناستلې زه په زیرپیراني کې له کوره وویستم مور مې چې زما پښو ته ولوېدله امریکانو زما مور په لغته ووهله اوس هم د مخې 6 غاښونه پلاستیکي دي د ملي اردو عسکر ولاړو زما د مور که افغانه وي د ده ناموس وي زما له مور نه ولې د امریکانو نه پوښتنه ونه کړله چې دغه سپین سرې مور دې ولې په لغته ووهله د ده بچي څه ګناه کړې چې بګرام ته یې بیایې دومره زه خطرناکه دهشتګر وم زه بیرته 400 ساعتو کې کور ته راغلی یم بیرته راغلی یم په داسې وحشت او جنایت باندې له کور نه ویستلی یم زه تلاشي سوی یم زه امریکایانو زما مادرزیاتانو باندې لاس وهه د ملي اردو مړسترګې عسکر ورته ولاړو چې څوک دروغ وایي ښځه دې پې طلاقه یي زه تلاشي سوی یم د واده په جنج کې په کاروان کې روان وم زما مادرزیاتانو کې امریکایانو لاس وهه ملي اردو ورته کته ته څنګه وایې چې دا د افغانانو د ناموس نه دفاع کوي ملا صاحب محمد عمر له امریکا سره د جهاد اعلان کړی و ته یو طالب نو تا په بیضو زه طالب ګوره امریکا چې کاره ده چې زما هیواد ته راغی ملا صاحب محمد عمر نه دا پوښتنه باید تا کړې وی زما ملا عمر نه ما پوښتنه کړې ده که نه امریکایي ولې زما هیواد ته راغی دا پوښتنه ما نه ولې کوې ملا صاحب محمد عمر زه تانه پوښتنه کوم ته د جمهوریت سوپر سالار ته وایې دا د ملي اردو عسکر شهید ده د افغانستان له سرحداتو نه دفاع کړې ده دغه 15 لکه فوج د امریکانو له کوم جنه راغی ټانګونه یې له کوم جنه راغله چې د له سرحداتو نه دفاع کوه د له خپل جومات او د جومات له قرآن نه دفاع نه ده کړې نوبت راکړې نوبت نو ته چالاکي کوې حسیب صاحب ته په چا اوښتی نه یې 15 دقیقې ما ته وخت راکړه 15 دقیقې ته وغږېږه په والله چې بڼه کې درنه ونه باسم زه به د سړي زوی نه یم نه خدای دې نه کړي ګورئ د اعدادو شمېر چې کله شروع سړی کوي له 1 نه کوي له 2 نه 15 دقیقې ته وغږېږه 15 دقیقې ما ته وخت راکړه چې بڼه کې مې در باندې ونه ویستې د سړي زوی به نه یم دا خبر مو وای خدای دې نه کړي د اعدادو شمېر چې شروع کېږي له 1 نه له 2 نه کېږي ته به اول 1 وایې بیا به پسې 2 3 شروع کوې ته له 2 نه کیسه شروع کوې کله چې په افغانستان کې ملا صاحب محمد عمر حاکم و امریکایان راغلل دا پوښتنه له دغه ځای نه راولاړ کړه چې امریکایان زما خاورې ته ولې راغلل دا پوښتنه مه کوه چې جمهوریت ولې جوړ سو ملا صاحب محمد عمر له دې خاورې ولاړه ولس یې په منځ میدان پرېښوده له دغه ځای نه کیسه مه شروع کوه جمهوریت رامنځته سو دا قصه شروع کړه چې امریکایان کله راتلل ملا صاحب محمد عمر ولې وطن پرېښوده ولې افغانان په منځ میدان
چې ملا محمد عمر وطن پرېښود د جمهوریت او امریکان چا له دې هېواده وشړل ړنګ ولې سو چې ملا عمر وطن وشړل لکه اشرف غني ولې تشناب په چپلکو کې لاړ اوس زه خو ته وایې چې امریکایان وشړل زه خو د جمهوریت خبر نه کوم زه خو د امریکایانو خبر ما امریکایان جمع جمهوریت سمې سادات اوس چېرته ده سمې سادات چېرته ده یو چېرته به یې که نه ولې افغانستان پرېښوده اسلحه ورسره نه وه ټانګونه نه ورسره تا مخکې وکړله په دې باندې موږ خفه سو خو افغانستان طالب د ځواک صاحب سمې سادات ولې لاړه جنرال دوستم ولې لاړه دا د کابل پوهنتون د مبین صاحب دا وینې امرالله صالح کړي دي دا امرالله صالح کړي دي امرالله صالح دا اوس کیسې شوې نو کیسې نه سو په ثبوت یې درته رسوم په ثبوت یې رسوم امرالله صالح کړی شهید امرالله صالح کړی کابل پوهنتون کې امرالله صالح کړی امریکایي پوهنتون کې تشبجي چاودنې امرالله صالح کولې وو 50 انتحاریان چې دغه حقانی صاحب روزلي ول دا مو چیرته والوزول دا مو چیرته په بادپخت کې چیرته کمزي کې والوزول ودرېږه زه درته تعداد درکوم ګرین ویلیج صحراباد د CIA مرکز سرینا هوټل انټن کانټیننټل هوټل د امریکا بیس د هلمند بیس د هرات بیس چې د ستجمي درس مجاهدینو په باندې بریدونه کړي دي ته نه خبر 300 هم نه کېږي دا 1050 دغه باقي څه سول 1050 درته حسابوم چې 1050 همدغسې ککرۍ د CIA ورانې کړي دي او په آخر کې 2000 امریکایان مړه 1 لک افغانان دا خو د تاسو اعداد و شمار دي دا خو د تاسو دي خنو دا مخکې چې د کوم ما څه درته ویلې په شهید کې د شهید دا خبره دغه چې په افغانستان کې چې په دې 20 کاله کې د دې طالبانو له خوا نه چې دا څومره افغانان ووژل سول دغه کومې خویندې پکې ووژلې سوې دا په سړکونو باندې د چا پرتوګ پروت د چا کمیس دا د تا خور مور کېده او که نه د افغانان آفرین ولې نه کېده بیا دا ادعا ولې لري چې د ما په کور راننوته زما مور ته خوله باندې لغته ورکړله په دې ځواک صاحب ته د لغمان زه د لوګار یم زه د تا کور ته راځم زه نه امریکایي یم نه یهودي یم پښتون هم یم د تا ملت هم یم د لغمان ته زه د لوګر د تا په کور نه نوځم بغیر له دې چې پوښتنه وکړم ته ما سره کوم عمل کوې څه در سره مسله څه باید را سره وکړې ته زه ولې اول د تا په کور نه نوځم زه نه نوځم زه د تا په کور اول نه نوځې باید په دې دلیل خو زه پوه سم خو وجدان مم خرڅ کړی ضمیر مم خرڅ کړی غیرت مم خرڅ کړی دی ځواک په کور نه وځم ځواک ما سره څه کور نه نوځې خو باید زه پوه اوسېږم چې ته خو به یو دلیل لرې که ته هېڅ پوه نه ته هېڅ ملامته نه هېڅ مشکل نه لرې زه دې په کور نه نوځم زه ظالم یم زه جابر یم ته ما سره څه کوې او نن ټوپک در سره د طالب مدافع تا په کور باندې امریکا نه نوته او د دا پښتنه اوس ته کې چې ولې امریکا زما په کور نه نوته نه زه د تا په کور نه نوتلی سم بغیر له کوم پوښتنې بغیر له کوم هغه نه دروازه ټک ټاکم د بام په سر د زینې کېږدم او کته سم لاس تړلی دې وباسم ته بیا ما سره څه کوې فساد به در کېږي که نه فساد به در کېږي که نه څه ستونزه به در کېږي سبحان الله حسیب جانه په الله دې سپارم نه ودرېږه یو پوښتنه درنه دغه د پرونه پورې د تاسو دغه د انتحاریانو ته استشهادیان ویل که نه پرون چې حقاني صاحب ووژل سو له منځه ولاړه هغه ته مو دغه وخت کې څنګه په میډیا باندې تاسو ټول دا قصه خپره کړه چې ټول ورته د شهید ټکی وکاروئ ولې دغه په تیر جمهوریت کې چې د منګه عام خلک تاسو په چارۍ زنبق کې 350 افغانان په یوه ورځ باندې تاسو ووژئ یوه ورځ باندې چارۍ زنبق د تا سر وخوري هغه امرالله صالح وکړه ښه تاسو خو ټول قسم دغه ده چې کوم ځای کې ملامت صاحب بیا هغه وروره په جمهوریت واړوئ او چې کوم ځای کې وروره بله ښه اوس سوال ته راسه ښه چارۍ زنبق خو په خپل ځای پرېږده اوس دغه ځوان چې د ځان پسې بارود تړلی ول ده هم ډز نه مخکې الله اکبر چغه کړې وه او په مقابل کې هم همغه څوک چې چا د دغه شي بنسټ په افغانستان کې د دې ځان وژنې کې وه اوس دا څنګه کیسه ده دوی شهید څوک دی او مړ څوک دی ما مخکې دغه جواب درکړه چې شهید حقاني صاحب
او مردار دا چا څه ځان پورې بارود تړلی و. الله اکبر ناره یې چې وکړله. الله اکبر ناره خو تم وهې. اوس خو زه مسلمان یم. تیم وهې. مسلمان خو دا یم، دا خو موږ نه دي ویلي چې دا مسلمان نه و. ته مسلمان یې، الله اکبر نارې م وهې. پوه سولې؟ خو دلته معیار صرف د الله اکبر نه ده. د اردو عسکرو هم الله اکبر نارې وهلې. ګوره معیار ما مخکې درته ویلې چې د شهید معیار به سیکولر نه ټاکي، دا به مفتي ټاکي، دا به دارالافتا ټاکي، دا به علما ټاکي. ما ته چې علماو فیصله وکړله چې نن د دې نظام په خلاف جهاد فرض عین ده او دارالافتا دا فیصله وکړه، زه مکلف یم چې جهاد وکړم. بس سمه ده. اوس دلته یو پوښتنه بل چې دغه په کابل باندې چې طالب نو د شهید معیار علما ټاکي، علماو فیصله دا کړې ده، ورسېږي فتوا یې ورکړې ده چې هغه څوک دغه طالب له خوا نه چې عام افغانان یې ویشتل شهیدانولې، هغه کې که چېرته هغه طالب وژل شوی وی، هغه طالب مردار و که هغه افغانان چې بېګونه افغانان یې ویشتل، هغو کې څوک شهیدان څوک مردار ول؟ چېرته؟ په ننګرهار کې د کابل بانک کیسه درته ښیم. ښه څه شي سوي هلته؟ هغه طالب چې کلشینکوف یې په لاس کې و او یو مرمۍ به یې تېروه، یو افغان به چې ویشته، هغه عام وګړي عام ولس. تاسو خبر یاستئ چې په کابل بانک کې کوم خلک وو؟ څوک وه؟ خو ټول حکومتي کارکوونکي وو که نه؟ تنخواه اخیسته کابل بانک دا ولس دا 11,000 کسان ستاسو خبرې اوري. یوه بله پوښتنه بالکل سمه ده دا خبره. کابل بانک کې چا تنخواه اخیستله؟ کابل بانک کې ما به زما اکاونټ و، د ما د ورونو پکې و، د ما د تره زامنو پکې و، موږ یو هم دنده نه درلودله. یعنې څه شی؟ صحیح ده، بیخي صحیح. والله که ته څه فکر کوې چې دا په افغانستان کې دا بانکونه یوازې د دولتي کارمندانو کارو که نه؟ دولتي ډېر بانکونو. کابل بانک کې به صرف دولتي خلکو معاشونه اخیستل. چې د امارت په وخت کې هم دغه پیښه رامنځته شوله، نو دوی کابل بانک ټول برانچونه دولتي سکیورټي ساحو ته نقل کړل. بس سمه ده. مننه. او بل پوښتنه که لرې؟ بس خلاص پوښتنې. مقصد د شهید د معیار او د شهید هغه دا د مولوي صاحب ریحان شهید و او که نه؟ مولوي صاحب ریحان شهید و او که نه؟ نه چا ویل چې شهید و؟ ښه نه و شهید؟ چا ویل؟ نه ما درته ویلې چې علما موږ ته معیار ټاکي، علما د حق. بالکل. هسې خو دوستم امریکانو ته وایي 2,300 امریکان شهیدان سو. تاسو معیار د شهادت موږ ته معلوم ده. سلامونه، خدای پامان. مننه. خیر اوسه. ډېره زیاته مننه.